خبر افغان کومانډو ځواکونو د مقاومت جبهې سره یو ځای شوي دي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان بیا رغونې چارو کې د امریکا ځانګړی متفتش اداره سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې په اساس ویلي چې د افغانستان د کومانډو مخکنی ځواکونو تقریبا په قطعي ډول د مقاومت له جبهې سره یو ځای شوي دي او د طالبان له مرګ له ویرې پټ دي. د سیګار د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر مسعود اندرابي له خولې لیکلي چې د افغانستان د کومانډو مخکنی ځواکونو یو شمیر مقاومت له جبهې سره یو ځای شوي دي او یو شمیر افغان پولیس بیا ایران ته پناه وړي چې هغوی یې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې د مقاومت جبهې ویان مسیم نظري په خپل ټویټر لیکي سیګار د راپور په یو برخه کې لیکلي او منلې ده چې د کومانډو ځواکونو غړي د دوی له جبهې سره یو ځای شوي دي. نوموړي لیکلي چې د افغانستان پخوانی دفاع امنیتي ځواکونو زموږ ځواک ملاتړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خپل ویډیويي پیغام کې چې هڅه کوي د افغانستان پخوانی امنیتي ځواکونه فعال او راټول کړي خو په دې اړه یې نور وضاحت ورنه کړ. احمد مسعود د 2020 د اګست په میاشت کې واک ته د طالبان له بیا رسیدو وروسته د مقاومت جبهې اعلان کړ او بیا یې له ټول افغانان وغوښتل چې د طالبانو په ضد ملي پاڅون وکړي. ملګرو دا و زمونږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.